پاکستاني او افغان دیني علما په مکه مکرمه کې پر افغان سوله غږېږي. د پاکستان او افغانستان دیني عالمان په مکه مکرمه کې پر افغان سوله خبرې کوي. د حج او اوقافو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سعودي عربستان په کوربتوب د پاکستان او افغانستان دیني علما سبا چهارشنبه پر افغان سوله خبرې کوي. دغه یوه ورځنۍ غونډه په مکه مکرمه کې جوړیږي او په هغه کې به د دواړو هیوادونو دیني علما د روانې جګړې پر پای ته رسیدو او د سولې پر راتګ خبرې کوي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د حج او اوقافو وزیران او دغه راز د اسلامي همکاریو د نړیوال سازمان ځینې غړي هم ګډون کوي. دا غونډه داسې مهال ده چې تر دې وړاندې هم ګڼو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او د درېدو غوښتنه یې کړې ده.